هغه زنانه جنتی ده او په ورځ د آخرت به دې زنانې ته الله حکم وکړي چې د جنت څومره دروازې دي، چې کومه دروازه ستا خوښه وي هغه دروازې سره جنت ته داخله سه. دغه پیغام دغه نن حدیث مبارک زما د خویندو لپاره دی او دا ستاسو لپاره یو ډیر غټ زیری دی، یو ډیر غټه خوشخبري ده او دا پیغام بخپله هم اورئ او ضرور به مخ د سره شیر کوئ. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کومه زنانه 5 وخت لمونځ پر خپل وخت باندې ادا کړي، د رمضان د میاشتې روژې ونیسي او د خپل شرمګاه حفاظت وکړي، یعنی پاک دامنه واوسیږي او د خپل خاوند اطاعت وکړي، د خپل خاوند نافرمانی نه کوي، نو په ورځ د آخرت د الله له طرف څخه به دې ته زیری میلاو سي چې د جنت څومره دروازې دي، چې کومه دروازه ته خوښه وي هغه دروازې سره جنت ته داخله سه. نو هیڅکله لمونځ مه قضا کوئ، د رمضان روژې او د خپل شرمګاه حفاظت او د خپل خاوند اطاعت دا ستاسو د جنت لاره ده. رحمن